الرحمن الرحيم إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا صدق الله العظيم. اللہ جل شانو فرمائی ان تبدو کچری تاسو خکارا کئی خیرا یو خیر او تخفوه یا تاسو پٹ کئی او تعفو یا تاسو معافیو کے عن سوء دے او بدے فإن اللہ پس بشک اللہ عفوا کان دے عفوا معافی کا ان کے قدیرہ قدرت والا. اللہ جل شانو فرمائی خیر د خیر یو کار که په پټې کوي او که په ښکارې کوي او که چېرته چاته معافي کوي د یو بد کار الله جل شانه معافي کوونکی دی او خلکو ته په معافی باندې قادر دی. دی آیت مبارکه کې الله جل شانه هغه کم بنیاد دی بنیاد خلاصه د نیکو کارونو الله ذکر کوي په دې آیت مبارکه کې. هغه دا چې یوي د الله جل شانه سره معامله یوي د بندګانو سره معامله مونږه یوی صدق علی الحق یوی خلق مع الخلق. صدق مع الحق یا صدق علی الحق دا مطلبی چیر د حق خبرې تصدیق کول یا د حق خبرې مرګرتیا کول یا په حق پسې ورپسې کېدل. دغه معامله د انسان د الله سره الله یو حق ذات ته زمون په ایمان دی هغه طرف ته نزو زمون موضوع د دویمه ده خلق مع الخلق چیرې د مخلوق سره ښه اخلاق چلول د مخلوق سره ښه اخلاق چلول. ته د یو انسان سره ښه اخلاق چلې د دې دوه قسمونه په دوه طریقو سره د بل سره انسان په خوش اخلاقی باندې پیش راځي. یو دا چې یو بل انسان ته څه خیر ورسي یا د بل انسان نه څه ضرر دفع کړي څه نقصان ته دفع کړي. دغه دوه څیزونه یو مسلمان ته یو انسان ته خیر رسول یا د هغه نه یو تکلیف لري کول الله جل شانو دغه په دې آیت مبارکه کې ذکر کوي. الله فرمایي ان تبدو خیرا که تاسو یو خیر هغه ښکاره کوئ او تخفوه یا تاسو پټوئ. مطلب دا دی د یو ښه کار دوه طریقې چې انسان په پټه وکړي یا په ښکاره باندې وکړي دغه دوه طریقې د ښه کار. چاته نفع رسول دا یا په ښکاري یا په پټه چاله زکات او صدقه ورکول دا یا په پټه یا په ښکاري چا سره یو نیکي کول دا یا په ښکاري یا په پټه. نو ان تبدو خیرا که تاسو ښکاره کوئ یو خیر او تخفوه یا تاسو یې پټوئ دا یوه خبره. دا هغه ړومبی قسم چې چاته خیر رسول او دویم قسم او تعفو یا تاسو معافي کوئ چاته عن سوء د یو بدی. یو سړي تا ته نقصان ورسو نو تم اوس هغه ته نقصان رسې به الله جل شانو فرمایي ستا د طرفه دا کم نقصان دی دا ته دفع کړي نو دا تا یو انسان سره ښېګړه وکړه. او دا هغه دویم قسم دی د اخلاقو چاته خیر رسول دا یو قسم چا نه شر دفع کول ضرر ته لرې کول دا هغه دویم قسم. نو او تعفو یا تاسو معافي وکئ عن سوء د یو بدی فإن الله کان عفوا قدیرا بس بېشکه الله جل شانو دی عفوا معافي کوونکی قدیرا قدرت والا. ان الله کان عفوا قدیرا د دې څه مطلب دی الله جل شانو قدرت والا دی معافي کوونکی دی. ګوره انسان چې کله معافي کوي بل انسان ته نو الله جل شانو فرمایي چې زه به تا ته معافي وکړم. اسانه مسله ده ته دې معاف کا الله فرمایي زه به تا معاف کوم.
دا مونږ ته د چا معاف کول ډیر ګرانی یو انسان ته د بل انسان معاف کول دا ډیر زیات ګرانی دا معافي چې انسان ته کی ګوره دا د انسان د خپل خوخي کاری ښه معافي دي ته نه وایي چې زه به تا مجبوره کړم چې دا پلان کې معاف کا انسان چې کله یو غلط کار وکړي نو یا به دا د مخلوق سره یا به د الله د دین سره غلط کار کړي پوهېږي انسان چې هغه مونږ معاف کوو خو مخکې به څه نقصان کړی هغه نقصان به یا د بندګانو کړی یا به د دین نقصان به کړی یو غلط کار به کړی چې قرآن خلاف وي د حدیثو خلاف وي د ګمراهۍ کار وي نو کم نقصان چې داسي چې د هغې تعلق د بندګانو سره نو بندگان باغه په خپله خوخه معاف کوي بندگان باغه په خپله خوخه معاف کوي یو انسان دی تاله گزار در کو ظلم یو کو زیاته یو کو نو بیا ستا خوخه د کتی معاف کیو کو بدلته علی صحیح ده خو معافي اخلاق دي ستا خوخه د کماف ته کو ډیره بهتر ده ډیره ښه خبره ده چې تی معاف کی خو که چرته د نقصان د دین اسلام کړی نو دا بیا ته په خپله خوخه نه معاف کې ښه بیا چې د هغې نقصان دی ازاله وکړي چې هغه نقصان لرې کړي نو هله به هغه مونږه معاف کوو که هغه د شریعت پر وسري که د شریعت طرف نه معافي که د قانون او د عدالت ته طرف نه معافي او که د حکومت ته طرفه معافي خو چې د نقصان د دین کړی دی نو هغه نقصان به بیا پوره کوي د هغې جبیره او په هغې به پټۍ لګوي چې یاره ما نه دا غلطي شوې اوس معافي غواړم بیا به زه داسې نه کوم ما چې سوي دا غلطه وه زه توبه وباسم د دې خبرې نه بس بیا درسته ده بیا د هغه سره د چا هم کار نشته نه پوهېږي زما په دې خبرو باندې الله جل شانو فرمایي که چېرې تاسو دا ستاسو معامله ده ښه ستاسو معامله دا د انسانانو معامله دی تاسو سره چا بد وکړه نو که تا معاف کو الله فرمایي فإن الله کان عفوا قدیرا الله جل شانه معافي کوونکی او قدرت لرونکی دی الله جل شانه به تام معاف کی ښه صحیح ده فإن الله بشک الله کان دی عفوا معافي کوونکی قدیرا قدرت والا ورلد سرچ پزل گیم هغه کول او په هغې باندې پیسې ګټل جایز دي که ناجایز دي دا یو گیم دی دې کې داسې که نه چې په دې کې خلک ډالرې ګټي ډالرې داسې ګټي چې دې مختلف سټیجز دي هغه سټیجونو کې دی که نه چېرته تاسو مخکې اخبار به کتلی او په دې کې به داسې یو ټیبل راتلو د انګلیش اخبار چې به وکم یا رسالې به د انګلیش یو ټیبل به پای کې به A B Q S Z X Y B په ټیبلو کې به دا لیکلو او بره به هغه ټیبل ته الفاظ لیکلو وایي په دې کې دغه الفاظ وګوره نو هغې نه به مونږ کر خطا وکړه چې دې کې دا لفظ جوړېږي دې کې دا لفظ جوړېږي دې کې دا لفظ جوړېږي دا ورلډ سرچ پزل گیم هم دقه شان دي نو چې هغه ته سټیجونه مکمله نو هغې ته بیا ډالرې درکوي په انعام کې نو دی وایي چې دا پیسې اخیستل او دا گیم کول جایز دي که نه ګوره یاد ساتئ ځان سره د گیم څه اصول دي چې کم گیم جایز دی او کم گیم ناجایز دی هغه گیمونه چې هغه انسان د عبادت نه وباسي دا ناروا او ناجایز یو دویم هغه گیم داسې دی چې په هغې کې ناروا کیږي د دین اسلام خلاف یو کار پکې کیږي نو دا گیم هم ناروی بل هغه گیم چې په هغې کې څه ذهني یا جسمانی ورزش نه او یا پکې انسان ته څه معاشي څه فایده نه دغه گیم هم ناروا دی او دغه ته لهو لعب وی چې دین اسلام د دینه منع فرمایلی چې په دې لوبو ټوکو باندې خپل زندگی مه تباه کوئ الله جل شانو فرمای حدیث قدسی دی یا ابن آدم خلقتک للعبادة فلا تلعب اے د آدم علیہ السلام بچیا ته ما خپل عبادت له پیدا کړی نو ته لوبې مه کوه ښه فلا تلعب لوبې مه کوه نه که
دغه شرایط چرته هغه په هغه شرایطو باندې برابري، مطلب دا دغه ناروا کارونه پکې نه، بیا یو گیم کول روا دي. البته دې کې صرف د یو خبرې تحقیق پکار دی، هغه دا چې یاره دا کمې پیسې په دې کې ملاویږي، د ډالرې دا د کم ځای نه درته ملاویږي، نو چې د هغې بنیاد پته ولګي نه دې د روا او ناروا پته به مولګي. دا گیم تقریبا درست دی، کې څه نقصان نشته، زما په خیال دی کې څه بېحیایي هم نشته، دین اسلام خلاف پکې څه کار هم نشته، خو دومره احتیاط پکار دی چې عبادت پکې سړي نه ضایع نشي. او په گیم کې دا کارونه کیږي، سړي نه عبادت ضایع کیږي چې ته ناستې تر ډالرو په سوچ کې وبره په کور کې ناستې او نه چا اواز اوري نه چا خبرې اوري او په هغې کې مشغول یې، نو ته به د جومات اذان څه اوري. نو دې د وجې دا نه دي کول پکار، گیم کم ښه شی دی، بس بل د هغې په ځای دا څونه ټایم چې انسان دې گیم له ورکوي که دونه سوچ خپل کاروبار کې وکړو که نه، نو دی به اربپتی ښه کروڑپتی او اربپتی به بیا. خدای دغه دماغ چې په گیم کې صرف کې دا چې ته په کاروبار کې صرف کا، ځان له څه کار شروع کړه، وړوکی کار شروع کړه. زموږ خامخا د کاروبار دپاره دا غواړو چې موږ سره د یو 10 کروڑ روپۍ نو موږ به هله کاروبار کولی شو که یې نه شو کولی، حالانکې دا خبره غلطه ده. دا څونه چې تاسو لوی کاروباریان ګورئ خپل بزنس چلی ډېر په زبردست طریقې سره ډېر کامیاب شوي دي، د دې بنیاد وګورئ چې دوی شروع د کم ځای نه کړې وه، یا یې د چا نه چېرته قرض اخیستي پیسې، یا یې چېرته لږې شان پیسې هغې انویسټ کړي او د هغې د وجې هغه دومره کامیاب شي بیا وروسته. خو دا خو توجه غواړي، مستقل مزاجي غواړي، لږ ترتیب غواړي په هغې باندې ښه. نو ورډ سرچ پزل گیم د دې دغه بنیاد کتل غواړي چېرې دا پیسې د کم ځای نه راځي، نو بیا به ووایو انشاءالله چې روا دی که ناروا دی. نور تقریبا په دې کې یو دماغي ورزش کېږي چې انسان پکې ورډز هغه سرچ کوي، الفاظ پکې سرچ کوي. دی وایي چې زما خپله مور وفات شوې ده، زما بابا ډېر ضعیف دی او بیمار دی، خو هغه بیا زما د مور د وفات نه پس دویم واده وکړو. زما دا دویمه مور چې وه دی 19 کاله زما د پلار سره او زموږ سره تېر کړه، موږ یې ډېر خیال ساتو، زما بابا هم ډېر زیات خیال ساتي، خو د هغې د خلکو سره په دې 19 کاله کې ډېر غلط تعلقات و. څه ورځې مخکې په معمولي شانتې تکرار باندې هغې زموږ سره جګړه وکړه او هغه اوس مونږ باندې د خلع کیس دایر کړی دی چې ماله طلاق راکړې. خلع دې ته وایي چې ماله طلاق راکړه. اوس که دې سره خلع وکړی شي، طلاق ولا ورکړی شي، نو مونږ به په دې ګناهګاري وکړو نه. داسې ښځه خو 19 کاله مخکې طلاقول پکار وو، دومره وخت ایسارول نه وو پکار چې تاسو ته پته مو لګېده چې دې ناجایز تعلقات دي د خلکو سره، دا بیا د کور د ساتلو نه وه. خو زموږ په پښتنو کې یو د پښتنو عجیبه مزاج دی، هغه مزاج دا چې دی په ځان باندې دا ټکی نه پورې کوي چې ما ته دې څوک طلاقي ووایي، دې نه یېرېږي نو ښځه ساتي، هغه که هر څه کوي خو ښځه ځان سره ساتي، حالانکې دا غلطه خبره ده. قرآن مجید او حدیث مبارکه او شریعت چې طلاق هغه اختیار انسان ته ورکړی، هغه د دې خبرو د وجې نه چې یاره داسې حالات ځینې وخت کې راشي چې هغه د یو غیرتي انسان د هغه نه د برداشت نه باري نشي برداشت کولی دا څیزونه، نو هغه له پکار دي چې بیا طلاق ورکړي. ښه په وخت باندې طلاق پکارو. اوس چې هغه دومره ظلم کوي چې ستا بابا بیمار شو او په دې وخت کې هغه وایي چې یاره ماله طلاق راکړه او خلع د هغې مطالبه کوي، نو دا خبره ښه نه ده. بس وردېږي طلاق. البته که ډېره دې نه یېرېږي چې دا زنانه ما سره ظلم کوي یا ما نه پیسې والي، مال دولت والی دی، هر څه ځان یې پوره کړو، نو اوس ځي زما د خوا نه او غلط تعلقات دي. د دې طریقه دا ده چې ورته ووایه په دې شرط بدل طلاق تر کوم چې زما ټول مال واپس راکړي، ښه بیا دې دا طلاق وغواړي، صحیح ده، بیا دې دا طلاق وغواړي. ورته ووایه دا څونه 19 کالو کې چې د مال اغستی دی، دا څونه مهر چې دی سره زرو م واپس کا، او څومره نقد د زمانه اغستی دی هغه م واپس کا، نفقه او سکنه نه هغه خو قصه ختمه شوې ده، دا ټول څیزونه واپس کا. بیا ګوره کېدای شي بیا واپس راشي ستا خدمت لخه چې توبه مې ده بیا به نه کومه داسې. او دا ګوره زنانه څونه ځینې زنانه هم داسې که نه، اکثر زیاتې او ظلم دا خو سړي کوي، اکثر ظلم او زیاتې په زنانه باندې سړي کوي، خو چې زنانه ظلم وکړي که نه دا ډېر څه عجیبه شانتې لګي، یو کمزوری مخلوق را لګي او په یو مضبوط مخلوق باندې څه کوي ظلم پکې ډېره عجیبه لګي.
حدیث شریف کې راځي نبی علیہ السلام مبارک فرمایل کړه الله جل شانه نه علاوه چاته سجده جایز وي ما به د خود ته ویل چې د خپل خاوندانو ته سجدي کوي دومره حق ته د خاون په خپل خزه باندې ادا سباز روایتو کې مالی دیلو چې یو زنانه رااله نبی علیہ السلام ته وی یا رسول الله زما د خاون په ما باندې څومره حق ته نبی علیہ السلام ته فرمایل کستا د خاون د سر نه واله د خپو پوری د ټول جسم سقا شوی د نو نه او د اینو نه او د ګندګۍ نه ډک شوی دانی پر اختی او ته د سر نه خپو پوری د خپل خاون په خپل جبه باندې اوسټي او صفای ولا او کې په خپل جبه باندې بیا هم تر د حق ادا نه کړی شي بیا به هم ته د حق ادا نه کړي دا ظلم دی ډېر خطرناک کار دی ښه الله جل شانو ستاسو په حال باندې رحم وکړي او الله دې ستا بابا له صحت ورکړي نو زه به څه ویم یو سړی که هغه ړوند دی او کوڼ دی او چاړام دی نو دی آیا د احکامات شرعیو مکلف دی که نه دی څومره چې د وسه د دومره دی د احکامات شرعیو مکلف دی یو سړی ړوند دی نو هغه خو اورېدی شي خبرې هم کولی شي او اورېدی هم شي صرف ړوند دی نو هغه به پوهې کړي چې یاره دا کار به داسې داسې کوې هغه خو لږ اسان وي دا ړوند سړی پوهول لږ اسان وي صرف هغه ته ښکاري نو نور خو د هغه سسټم برابر وي د دې نه ګران کار بیا هغه دی چې هغه ته په اشارو باندې پوهې یاره زما څادر راکوز که یخني مې وشو دې له به انشاءالله سبا پردې راوړو ما نه هېرېږي څه خبره مې کوله چې یاره ړوند سړی پوهول اساني ځکه هغه اوري خبرې هم کولی شي خو دا کوڼ سړی پوهول ځکه دی ورسره چاړامي دی به په ساینس پوهې په اشارو باندې به پوهې او چې بیا ړوند مي او چاړامي او کوڼ مي دا ډېر زیات ګران وي داسې خلک نو څومره چې دی زده کولی شي نو دومره دی مکلف دی دې نه سیوا مکلفه نه دي او دې ټولو خلکو دپاره سیسټم راوتی دی ګوره که ته وایې چې یو سړی ړوند هم دی کوڼ هم دی او چاړام دی نو دا خو ډېره ګرانه شوه د لپاره دا هر یو څیز به د څنګه پته لګي ګوره الله جل شانه د ده څو حواس کار نه کوي 3 1 2 3 نور 2 حصې اوس هم باقي دي چې هغه بوی دی او سینس آف ټچ دی چمړه نو کم سړي چې د هغه دا 3 واړه سینسز کار نه کوي دا 3 واړه حواس کار نه کوي د هغه لاسونه او د هغه یو څیز ټچ کول هغه داسې چې ده ته ټوله رهنمایي هغه برابري الله جل شانو دا حسونه ځکه 5 پیدا کړي دي پوهېږې په دې دا حسونه الله جل شانو ځکه 5 پیدا کړي که یو سینس هغه یو حس پکې کار نه کوي نو بل هغه د هغې په ځای کار کوي نو څونه چې انسان مکلف وي د هغه سینسز کار کوي د هغه حواس کار کوي نو دومره پورې هغه مکلفه دی دې نه سیوا مکلفه نه دی اړون پسې یو قصه رایاده شوه وایي داسې کار شوی یو قاري صاحب له چا حلوا راوړه حلوا پسې قصې رایادې شي بیا زما د حلوا قصې نه ختمېږي د هغې وجه دا ده چې ما کې یو خوی نشته زما خواږه نه وي خوښ قدرتي خبره ده بس د مولیانو خواږه خوښي او زما نه وي خوښه حلوا مې ځکه نه وي خوښه هسې مزاج دی داسې نه وایم چې یاره د شریعت خلاف کوم نبي علیه السلام به خواږه خوښ وو که د انسان مزاجي طبیعت یې بس نه وي خوښ و یو قاري صاحب له چېرته چا په سترګو باندې ړوند حلوا یې وله راوړه نو شاګرد ورسره ناست استاد وایي چا حلوا راوړی دا حلوا څه شی وایي دا حلوا سپینه وي که نه وایي دا سپینه څنګه وي که نه وایي د بتکې په شان وایي بتکه څنګه وي هغه د قاري صاحب د لاس را دې خوا که وایي داسې یې داسې هغه ته دا نه خورم وایي مری کې به مې ونښلي دا نه خورم وایي مری کې به مې ونښلي نه خیر د دې لپاره خپل ایکسپرټس یي هغه څه ورته وایي ماهرین چې هغه دا ښیي هغه ساینس هغه او په ټچ باندې هغې ته ښیي چې یاره دا څیزونه دا عبادت دی او دا د الله تصور دی دا ایمانیات دي دا عبادت همداسې څونه چې هغه کولی شي دونه هغه مکلف دی یو انسان چې هغه ړوند دی کوڼ دی او چاړام دی دا خبره مو اورېدلې ده چې د جمعې د اذان نه پس خرید و فروخت اغوستل خرڅول دا ناروا دي آیا دا خبره درسته ده او که چېرته درسته وي دا خبره نو د اذان نه کم اذان مراد دی اولنی که دویم
نو دا خبر چې دا کما اوریدلې دا بالکل درست. الله جل شانو قرآن مجید کې فرمایي سورۃ جمعه کې یا ایها الذین آمنوا اذا نودي للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البيع. اے ایمان والو کله چې د جمعې اذان وشي نو تاسو بیا خپل تجارتونه پرېږدئ او رامنډې کړئ د جمعې مانځه ته. دا ړومبی اذان یادوي سوم ړومبی دویم نه اذا نودي للصلاة چې مانځه له تاسو راوبللی شي نو مانځه ته چې خلک رابللی کېږي په ړومبي اذان رابللی کېږي په دویم باندې نه پوهېږئ. نو ړومبی اذان ته مراد دی او د دغه ړومبي اذان نه پس اغستل خرڅول دا بالکل ناروا او ناجایز دي د قرآن مجید خلاف دی. ښه دا خلک داسې اخته دي په دې کې دا ټیک نه دي. بالکل له اذان سره دکان بندول کار بندول بس. دی وایي چې په ما کې مستقل مزاجي نشته. کتاب سټډي کومه یو پیج وګورم همیشه د پاره بیا کتاب بند کم. دغه شان هر یو کار مې نیمګړی د دې څه طریقه راته وښایي چې ما کې مستقل مزاجي پیدا شي. دا خو د هر چا مسله ده. دا په ما کې ډېر غټ یو نقصان و یو زمانه کې. ما به داسې کار کو چې یو کتاب به 500 صفحې به 500 پیجز کتاب ما به 499 پیجز وکته یوې صفحې ته ویم بیا ملا ماته وه. دا ډېره خطرناکه خبره وه چې یو پیج به رانه پاتې کېدو اخري. بیا مې یو چلو کو کتاب به مې د شانه شروع کو د شانه مې یو څو صفحې وکتې نو بیا مې هغه ځای ته قیصه ورسوله په دې چلمه. البته خیر د مستقل مزاجي خبره ده دا ګوره د اصل څیز نه دی هغه په مستقل مزاجي کې وخت دی. وخت چې تا کله یو څیز دپاره وخت وټاکو چې دومره ساعت په زه دې ته ناست یم بیا به پتا کې په خپله مستقل مزاجي راشي. ما ځان ته ووي چې که زه هر څه کېږي نیمه ګنټه به زه قرآن به مې کولو کړی ناست به یم. یو ورځ به ته هسې ناستې دویمه ورځ به هسې ناستې دا به دې کولو کړي په درېیمه ورځ به په خپله شروع کړي او ستا دا نیمه ګنټه دا تا متعین کړي چې زه به نه پاسم د دې نه یو سیکنډ مخکې هم دې نه پاسم. بیا ګوره چې مستقل مزاجي تاسو دغه پیژنئ د انډیا یو کرکټر دی سچن ټنډولکر. دا چې کله راغی کرکټ ته که نه د یو انټرویو ما کته چې ته ولې داسې تکړی په دې څیز کې او ستا یو خپل حیثیت دی د کرکټ په دغې فیلډ کې. نو هغه وایي زه چې کله په کومه ورځو کې ړومبی رالم که نه نو زه پاکستان ته مخامخ شوی وم د دې سره زموږ میچ او د پاکستان بالران 3 بالرانو چې زما کیریر هغې تباه کو زما زندگی بربادوله. ما چې څونه محنتونه کړو یو وسیم اکرم و یو وقار یونس یو عمران خان و په چا بد ونه لګي چېرته دی پی ټي آی واله دی. علي محمد راغلی و دلته نو مېلمه و ما سره چې اوس کله بیا چا تصویران ایستي و هغه چا شیر کړو ټول خلک په شیرګړ کې اوس وایي یاره وایي دا مفتی سلمان ډېر قابل دی خو ده کې نقصان دی پی ټي آی واله دی. زما ته اوس تما ویلي زما د یو پارټۍ سره تعلق نشته سیاسي صفا خبره ده کومه حق خبره وي که د هرې پارټۍ زه به هغه منم او خلکو ته یې رسوم خو چې کومه ناروا او ناجایز وي که نه منم د چا په کور کې هم نه منم زما طبیعت ته یو بس. خانه خبره مې دا کوله چې سچن ټنډولکر وی چې دې 3 کسانو زما کیریر تباه کو چېرې زه به ودرېدمه په پچ کې نو ما چې بیټ تاو کړی نو زما قصه به هغې ختمه کړې وه. بیا وایي ما داسې کار وکړو چې سوچ مې وکړو چې که هر څه زه سکور کومه او که نه کومه خو نن به زه 15 منټ په ګراونډ کې ودرېږم بیا زه ولاړم سکور به مې ونه کړو خو 15 منټ مې پوره کړه بیا مې بله وزوي چې نیمه ګنټه به ودرېږم بیا مې بله وزوي چې 2 ګنټې به ودرېږم. دا ټایمینګ داسې یو څیز دا وخت داسې یو څیز دی که نه چې دی په ما کې مستقل مزاجي پیدا کړه او زه دې ځای ته راورسېدم. د هر یو څیز له وخت ورکول دا په انسان کې مستقل مزاجي پیدا کوي. نور ډېرې خبرې ځه قرآن مجید کې دې دلیل شته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله جل شانه فرمایي چې واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. الله جل شانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي دې صحابه له وخت ورکه وخت د دې وخت فایده دا ده چې دا انسان ته
الله جل شانو سره یو تعلق د انسان قایمیږي په هغه صورت کې چې د نیکو خلکو ماحول له وخت ورکړي. ستاسو په شانتې نه چې آخر کې 15 منټو له 2 منټو له راشي. داسې نه چې کله یو ښه مجلس له انسان وخت ورکړي الله جل شانو په داسې انسان کې مستقل مزاجي پیدا کوي. دا یو خبره و، نور د دې ډېر زیات مستقل مزاجي طریقې دي. دغه یو اسانه طریقه وه. د فقه په کتابونو کې یو مسله ده، هغه زما په سمجھ کې نه راځي. هغه دا چې یو انسان دی هغه د اودس نه عاجزه دی نو دی به تیمم کوي، او که د روجې نه عاجزه دی نو دی به قضا راګرځي یا به د هغې دیت ورکوي. اوس موږ ته به څنګه پته لګي چې دا سړی واقعي عاجز دی او قادر نه دی په دې څیزونو باندې؟ نو ستا په دې کې څه کار دی؟ هغه ته خپله پته لګي که نه؟ ان العجز انما يتحقق بصنع العباد. فقهای کرامو لیکلي چې دا انسان د عاجزي نه چې هغه زه عاجز یم نشم کولی، بس د هغه د خبرې له اعتبار د نوره معاملې د الله جل شانو سره ستا په دې کې څه کار دی چې ته وایې چې نه مړه دا هسې بانې کوي؟ ستا په دې کې کار نشته. په ځان پوهېږي بس چې هغه نشم کولی، بس نشي کولی. روژه نشم نیولی، نشي نیولی. هغه وایي مونځ په ولاړه نشم کولی، نشي کولی. دې کې ستا څه کار؟ تاسو د سوالونو او جوابونو په یو نشست کې ویلو چې نقد پیسې چې په نقدو باندې ورکې یعنې دې ایکسچینج کې، نو په دې کې به شرط دی چې دواړو طرفونو ته به دا برابري. اوس که د یو ملک ته کرنسي د بل ملک ته کرنسي سره ایکسچینج کوي نو دا خپل منځ کې برابر نه، دا بروي، بالکل بروي. اگر چې ګوره یو خبره ځان سره یاد ساتئ چې دا پیسې د یو ملک نه په دې کې کمی بیشی ناروي، او چې کله د دې نوع مختلف شي، نوع قسم مختلف شي، نو دې کمی بیشی بیا دې کې هیڅ نقصان نشته. ښه داسې خو نشي کولی چې ته ورته ووایې چې $50 راکړه او 500 واله. صحیح ده، د هغې خپل قیمت دی، هغه جدا څیز دی، دا جدا څیز. کله چې کرنسي یو شانتي هغې کمی بیشی ناروا دی. لکه زه تاله 100 روپۍ در کومه او تا ته وایم چې 0 ګته ماله راکړه، او ته ما ته وایې چې نه ماله واپس یو 100 روپۍ سیوا راکړې، دا ناروا دي. دې ته سود وایي. ښه د اوبو سره استنجا کول فرض دی، واجب دی، که سنت دی، که مستحب دی؟ پرون مې ته ویلي، بار بار نشم ویلی، مری مې خوږ ده. مونږ سبزي فروټس وغیره خرڅو یا نور دا څیزونه، په هغې باندې کله ناکله مونږ اوبه اچو، نو دا اوبه اچول پې روا دي که ناروا دي؟ ګوره یاد ساتئ که داسې څیزونه چې هغې باندې ته اوبه اچې د هغې وزن سیوا کېږي نو دا ناروا دي، ځکه چې د هغې اوبو د لاسه د هغې وزن سیوا شي نو هغه ته بیا ګران خرڅې. لکه قصابان چې غوښې له اوبه ورکوي، پوهېږئ؟ دا ناروا دي. بیا البته یو خبره ده، که دغې څیزونو له تا اوبه ورکړې او دوی اوبه راښکلې او تا بیا د هغې اوبو مطابق د هغې ریټ کم خرڅ کړه، بیا درست دي. خو اصل مسله دا ده چې په دې کې پته نه لګي چې اوبه څومره دي او پلانکې څیز څومره دی. نو په دې کې احتیاط پکار دی. په هر څیز باندې څوک ترمکیا نه کوي، په هر څیز باندې څوک ترمکیا نه کوي. او اوس بعضې څیزونه داسې دي سبزي او فروټس چې په هغې باندې ته ترمکیا نه کوي، خرابېږي، نو په هغې کې بالکل درست دي، خاصه نقصان نشته. یا بادرنګ دي پراته دي چې په هغې ترمکیا نه کوي، بدې ښکاري، بیا خو تازه نه ښکاري که نه، نو بیا یې څوک نه الي، نو په هغې خو روا دي ځکه چې هغه خو ځان ته اوبه نه راکاږي. دا بیا ووایو، زه ستړی شوم. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه.